د خېبرپښتونخوا ځنګلونو او موسمي بدلون محکمې چارواکي وايي په پښتونخوا کې د بیلابېلو پروژو پیل کولو سره ځنګلونه 20% نه 15% ته رسیدلي دي. دوی وايي په پښتونخوا کې هغو خلکو په ضد ګامونه اخیستل کیږي کوم چې ځنګلات له منځه وړي. نو دا لږه شانتي یو مسکنسپشن غوندم دی ځکه چې زمونږ چې کوم باقي صوبو په نسبت زمونږ جنگلات دي نو دا زیات دي. زمونږ صوبې دا الحمدلله زمونږ پهله صوبه و چې د بلین ټری فورسټریشن پروجیکټ انیشیټ کو دا امپلیمنٹ کو بیا هغې نه بعد هماغه پروجیکټ چې هغه کامیاب شو زمونږ انټرنیشنل لیول باندې دا ایفرټس ریکوګنایز شو او بیا په ټول پاکستان کې دا پروجیکټ ریپلیکیټ شو او 10 بلین افورسټریشن پروجیکټ رالو. هغه کې مونږ پلانټیشن کړي دي، نرسریز ما اسټابلیش کړي دي، انکلوژرز ما اسټابلیش کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې FAO په خپل یو وروستني ریپورت کې ویلي په پاکستان کې 5% نه کم ځمکه باندې ځنګلات دي او د ځنګلاتو له منځه وړلو کچه 1% نه هم زیاته ده. په پېښور کې د پاکستان ځنګلاتو ادارې او UNDP ګلافټو پروژې لخوا په ګډه د ځنګلاتو نړیواله ورځ ولمانځلی شوه. یا د دستورې ته وینا کوونکو وویل باید ځوانان د ځنګلاتو ارزښت او په ټولنه کې د موسمي بدلون د بدو اغیزو نه خلک خبر کړي او کردار ولوبوي. ځوانانو کردار خو زموږ سره دا دی چې ډېر نه ډېر بوټي ولګوي، خپل قام کم خلک دی هغو را بیدار کړي په دې باندې چې زموږ سره کم د انوایرمنټ دپاره څه کول پکار دی، موږ له بوټي لګول پکار دی یا نور څه دغه پکار دی ځکه چې سیلابونه دي زموږ سره په ملک کې که یو رنګې موږ وګورو بره علاقو ته هلته ښه زیات سیلابونه دي، زموږ سره کورونه غرق کېږي، په دې کې خلک چې کم دی تباه کېږي. که بل سایډ ته موږ وګورو نو بیخي د انسانانو ته چې کم دی د سکول اوبه نه میلاویږي. دا څه اثرات دي؟ دا د ځنګلاتو د کټاوېدو اثرات دي. یا د دستورې ته وینا کوونکو وویل په پاکستان کې موسمي بدلون د لاسه هر کال بارانونه کم کیږي او بې وخته کیږي، تودوخي زیاتیږي، ګلیشیر یا د واورې ګټان ویلي کیږي او ځینې نور علتونه شامل دي. د دې هر څه دپاره مونږ پروینشل ګورنمنټ ډفرنٹ میټیګیشن اډاپټیشن سټریټیجیز کوي. په هغې کې بېشک چې فارسټریشن چې دی نو دا یو امپورټنټ سټریټیجي ده. دې سره سره زمونږ چې کوم د فارسټریشن کیږي په هغې کې هم زمونږ بایو انجینیرینګ سټرکچرز جوړیږي چې هغې کې مونږ داسې پلانټیشن کوو چې هغه چې کوم بیډ لینډ وي د هغې سټیبلایزیشن وشي او چې کوم هغه لینډ سلایډ خطره وي نو هغه کمه شي، لینډ ایروژن کم شي. دې سره تاسو ته پته ده چې په جنګلات چې کوم دي نو هغه په موسمیاتي تبدیلي د چې کوم نیګیټیو اثرات دي هغه کمولو دپاره خپل رول پلی کوي. پاکستان د نړۍ په هغو 10 هیوادونو کې شمارل کیږي چې د موسمي بدلون د بدو اغیزو نه زیات اغیزمن کیږي او د له کبله د 2022 کال سختو بارانونو او سیلابونو په هیواد کې 10 میلیونه خلک اغیزمن کړي وو. فرید، شینواري، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.